سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. دوه څلوېښتم څپرکی پر مصر د هاتي د حملې سریزه. کله چې د افق ښار ته ستون شوم ومې لیدل چې اخناتون په رښتیا ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري. د فرعون غومبرې ننوتې او غاړه یې نرۍ او اوږده شوې وه. په رسمي دستورو کې پر خپل سر باندې د کوزو بر مصر د تاج وزن زغملی نه شو او سر به یې ترې لاندې کوږ شو. ما ولیدل چې د فرعون ورنونه نري شوي دي او پر ورنو یې تڼاکې لیدل کېږي. د پښو بندونه یې نري او سترګو یې د بېخوبۍ له امله تورې حلقې وهلې وې. فرعون د خبرو پر وخت د خپل خدای په فکر کې داسې ډوب و چې د بل چا مخ ته یې نه کتل او دا به یې هېره شوه چې خبرې کوي. د ده سر هم خوږېده خو تر لمر لاندې به له خولۍ او چترۍ پرته ګرځېد چې دې کار به یې د سر درد نور هم زیات کړ. کله چې به یې د هغه مخه نیوله ویل به یې زما د خدای وړانګې برکت راوړي او زه د هغه له وړانګو ځان نشم بې برخې کولی. خو د لمر وړانګو د دې پر ځای چې هغه ته برکت ورکړي داسې به یې وکړاوه چې فرعون به اوتې بوتې پیل کړي او خپسه به یې تر سترګو شوه. داسې ښکارېدل چې د فرعون خدای هم په خپله د اخناتون په شان دی او خپل رحمتونه په تاوتریخوالي او سختۍ سره پر نورو پیرزو کوي چې د هغو د بدبختۍ سبب کیږي. کله چې ما پر بسترې څملاوه او لوند ټوکر به مې پر سر او ټنډې ورکېښود او مسکن درمل به مې ورکول نو د سترګو ځلا به یې کمه شوه. ده به په اغېزناکو سترګو داسې راته کتل چې نظر به یې زما پر زړه اغېز وکړ. سره له دې چې فرعون ناروغ او کمزوری و خو په دې وخت کې به چې ده راته کتل پر ما به ګران شو او هیله مې کوله داسې کار وکړی شم چې هغه نه هیلی نه وي. فرعون به په دې وخت کې ویل سینوها آیا هغه شیان چې پر ما یې الهام کېده او ما به لیدل درواغ ول؟ که داسې وي نو ژوند تر هغه ډېر ویرونکی دی چې ما یې تصور کوه او داسې ښکاري چې نړۍ په مینه او احسان سره نه اداره کېږي بلکې یو ویرونکی او رانکاری ځواک دنیا اداره کوي. خو له دې کبله چې ناممکنه ده یو ویرونکی او رانکاری ځواک نړۍ اداره کړي زه باوري یم هغه څه چې ماته یې الهام کېده یا مې کتل سم ول او له دې وروسته لمر زما پر زړه ونه ځلیږي نو زه به د هغه څه په اړه شک وکړم چې الهام را باندې کېده. زه د اتون د الهامونو له امله حقیقت داسې وینم چې د خلکو له زړونو خبرېدی شم. مثلا پوهېږم چې ته څه فکر کوې. زه لیونی شوی یم خو زه دغه تصور در بخم ځکه چې زه دا نشم هیرولی چې ته هغه څوک یې چې د اتون د حقیقت رڼا ستا پر زړه هم ځلیدلې ده. خو کله چې له درده کړېده او زګیروي به یې کول ویل به یې سینوها کله چې یو ځناور ژوبل شي نو د دې لپاره چې کړاو او درد یې کم شي خلک هغه وژني خو څوک دې ته نه چمتو کېږي چې یو انسان ووژني چې کړاو او درد یې کم شي. زه له مرګه نه ډارېږم ځکه چې پوهېږم د لمر یم او له مړینې وروسته د لمر پر لوري ځم. خو له دې ډارېږم چې زه به داسې وخت مړ شم چې اتون لا ټول مصر نه وي نیولی. په مني چې هوا سړه شوه او د لمر وړانګې کمې شوې ورسره په څنګ کې زما معالجه هم وه نو د فرعون حالت څه ناڅه ښه شو. کله ناکله به مې فکر کاوه چې که مې ازادي درلودی هغه به مې په خپل حال پرېښودی چې مړ شي خو که یو ډاکټر وکړی شي خپل ناروغ معالجه کړي او یا یې درد کم کړي دا اجازه نه لري چې هغه په خپل حال پرېږدي چې مړ شي. ښه ډاکټر باید ښه سړی بد نیک او ورانکاری سړی یو شان معالجه کړي او پر هر چا مهربان وي. له دې وروسته چې د فرعون وضعیت ښه شو د پخوا په شان په خپلو سوچونو کې ډوب شو. تل یې د خپل خدای په هکله فکر کاوه. له دې کبله چې دی پوهېده پر اتون عقیده د هغه په غوښتنه پرمختګ نه کوي نو پر خپلو شاوخوا کسانو بدبینه کېده. په دې وخت کې د مصر ملکې نفرتیتي 5مه لور وزېږوله. دا د دې پیښې له کبله داسې غمجنه شوه چې فیصله یې وکړه له فرعون څخه غچ واخلي ځکه چې فرعون یې ګناهګار باله. تصور یې کاوه چې د جسمي ستونزو له امله نیمګړتیا لري او له دې امله هغه تل لور زېږوي. له فرعون څخه د ملکې غچ په دې ډول و چې کله د شپږم ځل لپاره میندواره شوه نو هغه اولاد یې د فرعون له نسله نه و ځکه چې نفرتیتي موافقه کړې وه چې یو بهرنی تخم وکري او هغه داسې سپین سترګې شوه چې له ټولو سره به یې تفریح کوله. توتمس ماته وویل کله چې هغه له نفرتیتي سره تفریح کوله هغې ورته ویلي ول نیت لرم په خپل ښکلا سره هغه کسان چې فرعون ته نږدې دي
د ځان پر لور جذب کړم، له فرعون یې لرې کړم. نفرتیتي داسې ښځه وه چې د خپلو موخو د پوره کولو لپاره یې له خپلې ښکلا څخه استفاده کوله. له دې کبله چې سلطنتي وینه یې په رګونو کې نه وه، ځکه چې د عامي لور وه، نو دا ورته مهمه نه وه چې پردي کسان هم ورسره څملي. خو باید ووایم چې د 5مې لور تر زیږېدا پورې نفرتیتي ډېره پاکه میرمن وه، سره له دې چې ډېر درباریان یې غوښتونکي ول او ګران بیه ډالۍ به یې ورکولې، خو له هیچ چا سره هم بستره نه شوه او تر ټولو یې فرعون غوره باله. له همدې امله ځینو کسانو د ملکي انحراف سپیر فال باله او هغه یې د مصر د ملت او د افق د ښار د اوسیدونکو د بدبختۍ یوه نښه وبلله. دغه انګېرنه په تیره بیا هغه وخت ډیره شوه چې اوازه ګډه شوه نفرتیتي نه یوازې له درباري شخصیتونو سره ساتیري کوي، بلکې د لیبیا سپاهیان او کارګران هم خپلې کوټې ته بیایي. خو ما پر دې اوازې باور نه کاوه، ځکه چې پوهېدم خلک غواړي تر حده زیاتې خبرې پسې وکړي او د سترو کسانو میرمنې تر هغې ډېرې بدنامه کړي چې په رښتیا دي. فرعون د خپل میرمنې له خپل سریو او انحرافاتو نه خبر و او له چا سره یې ناسته پاسته نه وه چې پرې خبر شي. اخناتون له وچې ډوډۍ او د نیل له اوبو پرته بل څه نه خوړل او نه څښل. ویل به یې زه باید له خوندورو خوړو څخه په پرهیز سره ځان پاک او تصفیه کړم چې اتون په ښه توګه راته څرګند شي. له دې کبله چې غوښه، شراب او د اوربشو اوبه نشه او مستي زیږوي، نو د دې مخه نیسي چې د حقیقت نور پر ما وځلیږي. له بهرنیو هیوادونو څخه مصر ته خواشینونکي خبرونه را رسېدل او آزیرو مصر ته په خپلو رالیږلو لوحو کې ویل چې زما عسکر غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي، خپل پسونه وڅروي او ځمکې وکري. خو یو شمېر غله او ډاکوان چې په غزا او سینا سیمو کې اوسي د مصر پر وسلو سمبال دي او مصري افسران قومنده ورکوي، تل د سوریې پر خاوره حملې کوي. د دې کبله چې دغو ډاکوانو د سوریې لپاره یو دایمي خطر رامنځته کړی دی، زه نشم کولی چې خپل عسکر رخصت کړم. بله دا چې د غزې ښار قومندان د سوریې او مصر ترمنځ د موافقې د روح او متن پر خلاف عمل کوي او غزې ته د سوریې د عسکرو د ننوتو مخه نیسي. د غرض هغه سوریایي کاروانونه چې باید غزې ته لاړ شي، دی یې بیرته راستنوي او دغه غلیمانه کار د سوریې ګټو ته تاوان رسوي. که زما پر ځای بل هر څوک وای، تر اوسه پورې به یې د صبر کاسه ډکه شوې وه او جنګ به یې پیل کړی وای. خو له دې کبله چې موږ د سولې غوښتونکي یو، نو تر اوسه پورې مو غلیمانه اقدام نه دی کړی، سره له دې چې زموږ زغم هم یو حد لري او کله چې له حده واوړي، بیا د سوریې د عسکرو او افسرانو مخه نشو نیولی. د بابل پاچا غوښتل پر سوریې غنم خرڅ کړي او د سوریې په بازار کې د مصر له سیالۍ شکایت کاوه. که څه هم له مصر څخه سوریې ته غنم نه تلل، خو د سوریې په بازارونو کې د مصر دومره غنم ول چې د بابل سوداګرو په اسانه خپل غنم نشوای خرڅولی. په مصر کې د بابل سفیر خپله ږیره په لاس کې ونیوله او په هیجان سره یې وویل، زما بادار او د بابل پاچا د یو زمري په شان دی چې په خپل کمین کې ناست دی او هوا بویوي چې نسیم ورته له کومه لوري د ښکار بوی راوړي. کله چې د مصر نسیم بوی کړ، هیلهمن شو چې له مصر سره اتحاد او دوستي د هغه په ګټه ده، په داسې حال کې چې تر اوسه زما بادار له دې دوستۍ څخه ګټه نه ده اخیستې. که مصر دومره کمزوری دی چې بابل ته سره او سپین نشي استولی چې د بابل پاچا پرې قوي او مضبوط سپاهیان وګماري او جنگي ګاډۍ جوړې کړي، نو زه نه پوهېږم چې د بابل او مصر د دوستۍ پایله به څنګه وي. زما بادار ډیر غواړي چې له شتمن او پیاوړي مصر سره متحد وي، ځکه چې پوهیږي دغه یووالی د نړۍ د سولې ضمانت کوي. بابل او مصر دواړه شتمن دي، جنگ ته اړتیا نه لري او له دې کبله چې دوی پیاوړي دي، نو نور هیوادونه یې له یو ځای کېدو او اتحاد ویریږي او ورسره جنگ نه کوي. خو له یو کمزوري او بېوزله مصر سره اتحاد نه یوازې زما د بادار لپاره ګټه نه لري، بلکې د بابل پر اوږو دروند بار دی. کله چې د بابل پاچا واوریدل چې فرعون په دې اسانۍ له سوریې څخه تیر شو او هغه یې آزیرو او د هغه هاتي متحدینو ته وسپاره، نو حق پک شو. وی ویل، پر ما مصر ډیر ګران دی او د مصري فرعون او ملت نیکمرغي غواړم. خو له دې کبله چې د بابل سفیر یم، مجبور یم چې د بابل د پاچا ګټې پر مصر غوره وبولم او پوهیږم چې ډیر ژر به د بابل پاچا ما له مصر ور وغواړي، ځکه چې دلته زما سفارت ګټه نه لري. زه خواشینه یم چې د خپلې دندې له ترسره کولو پرته بابل ته ستنېږم، ځکه ما غوښتل د مصر او بابل اتحاد د خبرو او شعار له حده واوړي او عملي اړخ پیدا کړي. ما د بابل د سفیر خبرې تاییدولې، ځکه چې پوهېدم سمه خبره کوي او له یو کمزوري او بېوزله هیواد سره اتحاد د یو پاچا لپاره هیڅ ګټه نه لري.
د بابل پاچا بورابوریاش چې تر دې ورځې یې په پرله پسې توګه خپلې 3 کلنې میرمنې د فرعون لور ته لوبتکې او رنګ شوي هګۍ راستولې، اوس یې د دې ډالیو له راستولو ډډه وکړه. داسې ښکارېده چې دی غواړي اړیکې غوڅې کړي، په داسې حال کې چې پوهېده د کوچنۍ مصري شهزادګۍ په رګونو کې د مصر د پاچاهانو یعنې د خدایانو وینه بهیږي. په همدې وخت کې د هاتی یو پلاوی مصر ته راغی. د دې پلاوی غړي د هاتی یو شمیر اشرافان او خانان ول او ویل یې د دې لپاره راغلي چې د مصر او هاتی پخوانۍ دوستي تایید کړي. د غرض دوی ویل غواړي چې د مصریانو له اخلاقو او عادتونو سره چې په نړۍ کې ډیر مشهور دي بلد شي او د مصر د پوځ له پوځي تخنیکونو او نظم څخه درس واخلي. د پلاوی غړي ظاهرا ښه اخلاقي او هوښیار کسان ول او درباریانو ته یې ډالۍ هم ورکړي. من جمله د اوسپنې په نوم له یو ډول فلز څخه جوړه چاړه یې د فرعون زوم یعنې توت ته ورکړه او توت د دې ډالۍ ته ډیر خوشحاله شو ځکه ویې لیدل چې په دې ډول چړې سره د مصر چړې 2 ځایه کولی شي. ما چې بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو کې یوه اوسپنیزه چاړه له ځان سره راوړې وه، توت ته مې وویل غوره دا ده چې دغه ګران بیه فلزي چاړه د سوریهوالو په شان په سرو او سپینو سره ښکلې کړي او توت هم دغه کار وکړ. د ویل زړه غواړي اوسپنیزه چاړه په خپل قبر کې کیږدي ځکه توت فکر کوي چې زر به مړ شي او بریالی به نشي چې خپل طبیعي عمر وکړي. د هاتی د پلاوي غړي چې ډیر مضبوط کسان ول بریښنده سترګې درلودي او ډیر ژر د افق ښار پر ښځو ګران شول ځکه چې میرمنې له هر نوي شي څخه خوند اخلي. د مصر درباریانو به دغه پلاوي غړي خپل کورونو ته بلل. پلاوي به میلمستیاو کې ویل موږ پوهیږو چې زموږ د ملت او هیواد په هکله ځینې شیان ویل شوي دي چې طرحه یې رامنځته کړې خو دغه څرګندونې سمې نه دي. هغه کسان چې پر موږ یې نیکمرغي نه پیرزو کیږي او بخیلي راسره کوي پر موږ دغه تورونه لګوي. موږ داسې ملت یو چې لیکل او لوستل کولی شو. دغه راز په موږ پسې ویل کیږي چې خواړه مو د ماشومانو وینه او اومه غوښه ده، خو د دې خلاف موږ سوریایي او مصري خواړه خوښوو. موږ آرام او سوله غوښتونکي خلک یو، له جنګونو کرکه کوو او تاسې ته د ډالیو په بدل کې له ګټورو معلوماتو پرته بل څه نه غواړو. موږ په دې توګه غواړو چې د خپل ملت او ځان پوهه او سنت لوړ کړو. زموږ ډیر زړه کېږي چې پوه شو د مصر په پوځ کې لیبیایي عسکر څه ډول وسلې لري او هیله لرو چې ستاسې د ګړندیو جنګي ګاډیو مانورې وګورو. موږ پوهیږو چې زموږ ګاډۍ ستاسې د ګاډیو پر وړاندې ډیرې درنې او غړنده دي. موږ پوهیږو چې د میتاني تښتېدلي کسان کله چې وتښتېدل او دلته راغلل زموږ په هکله یې ډیرې ویرونکې خبرې کړې دي. تاسې باید د هغوی پر خبرو باور ونه کړئ ځکه چې دغه خبرې هم د هغوی د غوسې او نهیلۍ له امله او هم د دوی د ویرې له امله دي. دغه کسان چې اوس په مصر کې دي که په میتاني کې پاتې وای هغوی ته به هیڅ تاوان نه وای رسېدلی. دوی اوس هم خپل هیواد ته ستنېدی شي. موږ ډاډ ورکوو چې د هغو تورونو له امله به ترې خفه نه شو چې پر موږ یې لګولي دي او موږ به د غچ اخیستو فکر ونه کړو ځکه چې پوهیږو هغوی له ډېرې نهیلۍ څخه پر موږ چټي تورونه لګولي دي. دا چې موږ ولې میتاني هیواد ته ننوتو علت یې دا دی چې زموږ نفوس ډیر دی او زموږ پاچا غواړي چې د هغه د ملت بچیان ډیر شي. له همدې امله د ځای د کمی له امله د ژوند کولو فضا راته تنګه شوې او زموږ د ملت بچیانو نورو ځمکو ته اړتیا درلوده چې هلته کرنه وکړي. دوی داسې څړځایونه غوښتل چې خپل څاروي پکې وروزي او زموږ په هیواد کې دغه ډول ځمکې او څړځایونه نشته. په بدل کې په میتاني کې دغه ډول ځمکې او ښکلي څړځایونه ډیر دي او بله دا چې میتاني اوسیدونکي هم لږ دي. هلته هره کورنۍ تر 1 یا 2 ماشومانو ډیر نه لري. پر دې سربیره موږ دا نشو زغملی چې په میتاني هیواد کې د ظلم واکمن وي او خلک دې د یوه ظالم او جابر حکومت تر سیوري لاندې وي ځکه چې په خپله خلکو د ظلم د ختمولو لپاره له موږ څخه مرسته وغوښته او موږ میتاني ته ننوتو. تاسې باید پوه شئ چې موږ د فاتحانو او نیوغږرو په توګه د هیواد ته نه یو ننوتي بلکې د هغوی د ژغورلو لپاره ورغلي یو چې له بېرحمه واکمنانو یې وژغورو. موږ اوس د کرلو لپاره ډیره ځمکه او د څارویو د څرولو لپاره ډیر څړځایونه لرو نو دې ته اړتیا نه لرو چې د نورو ځمکې او څړځایونه ونیسو. په تیره بیا دا چې موږ سوله غوښتونکي انسانان یو او غواړو چې تل په سوله او کرارۍ کې ژوند وکړو. کله چې د هاتی پلاوي دغه خبرې کولې او د شرابو جامونه یې پر سر اړول نو له څرګندونو یې د صداقت داسې نښې څرګندېدې چې ټول به یې ځان ته جذب کړل. دوی په دې خبرو سره ډیر ژر د مصر ټول درباریان د ځان ملګري کړل او ټولو ځایونو ته یې لاره وموندله.
خو ما چې د هغوی هیواد لیدلی و او دا مې هم لیدلی و چې څه ډول خلک په سیخونو کې ورکوي او سترګې ورډندوي، نو د نورو په شان مې د هغوی په خبرو باور نه کېده. زه د افق ښار کې د هغوی د اوسېدو له کبله اندېښمن وم، نو ځکه د مصر د هغوی په تګ خوشحاله وم. زه پوهېدم دغه پلاوی چې د مصر له حالاتو هر ډول معلومات ترلاسه کوي ممکنه ده یوه ورځ د مصر په تاوان له هغو څخه استفاده وکړي. کله چې ما افق ته مراجعه وکړه ومې لیدل چې د ښار وضعیت بدل شوی دی. زه چې کله له افقه طبس ته تلم ښار غلی و، عیش و عشرت او ساعتېري ته د خلکو زړه نه کېده. خو کله چې بیرته راستون شوم ومې لیدل چې له بېګا تر سهاره به څراغونه روښانول او له میخانو او عمومي کورونو څخه به د خوښیو اوازونه راتلل. د خانانو په کورونو کې به د خوشحالۍ او موسیقۍ جشنونه جوړېدل او نوکرانو او مریانو به هم د خپلو بادارانو په جشنونو کې برخه اخیستله. خو دغه عیش و عشرت او ساعتېري یو ډول مصنوعي او ظاهري ښکارېده او داسې و لکه چې خلک د نړۍ د حالاتو د بدلون احساس کوي یا د داسې پیښو د کېدو احساس کوي چې نور به هغوی ته د خوښیو اجازه نه ورکوي. نو ځکه باید له دغه فرصت استفاده وکړي او خپل وخت ښه تیر کړي چې که فرصت له لاسه ووت بیا خواشیني نشي چې ولې له تیر عمره استفاده نه ده کړې. هغه څه چې ښودل یې دغه خوشحالي طبیعي او عادي نه ده، دا و چې کله به ناڅاپه ښار خاموش و او هیڅ غږ به نه واورېدل او هیڅ غږ به نه اورېدل کېده. داسې ښکارېدل چې خلک د خوشحالیو په منځ کې ناڅاپه متوجه شوي چې کومه ناوړه پیښه رامنځته کېږي او د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. هنرمندان هم د شتمنو په شان له یو غیر عادي او ناڅاپي فعالیت سره مخامخ شوي ول او داسې فکر یې کاوه چې که کوم نوی شی ونه پنځوي نو وخت به یې له لاسه ووځي. هنرمندانو هنري حقیقتونه د مبالغې په بڼه انځورول چې په نتیجه کې د خلکو څېرې په کاریکاتوري بڼه څرګندېدې. له دې سره چې هنري حقیقتونه داسې ساده ایستل چې ځینو به د یوه کس د بشپړې څېرې پر ځای د هغه کس د انځورولو لپاره څو کرښې او ټکي ایستل. دغه هنرمندانو به د فرعون د بڼې د انځورولو لپاره داسې مبالغه کوله چې د هغه له اندام او څېرې سره یې بیخي توپیر درلود او کله چې به انسان ورته کتل ترې وبډار شو. یوه ورځ ما په دې اړه له توتمس سره خبرې وکړې. ومې ویل فرعون له تا سره نیکي وکړه، ته یې له خاورو پورته کړې او خپل ملګری یې کړې، نو ته ولې د هغه مجسمه په داسې بڼه باسې چې ته وا له هغه سره دښمني لرې؟ توتمس راته وویل سینوهه ته یو ډاکټر یې، په هنر نه پوهېږې او د هغه شي په هکله نظر مه ورکوه چې پرې نه پوهېږې. توتمس وویل ښایي زه له فرعون سره دښمني ولرم، خو دغه موضوع زما په هنر پورې تړلې نه ده. هنر داسې شی دی چې په دوستي او دښمني نه پوهېږي او کله خو داسې هم کېږي چې یو هنرمند د دښمنۍ په حال کې داسې اثر وپنځوي چې په دوستۍ کې نشي کولی. زه یو پنځونکی یم، هغه څه چې زه یې پنځوم زما هنر دی او هغه د خپل ذوق او استعداد په اساس جوړوم. دغه راز هغه څه چې زه یې پنځوم هغه به تل پاتې وي. فرعون مري او اتون له منځه ځي، خو زه پاتې کېږم، یعنې هغه څه چې له ما څخه پیدا شوي پاتې شوي دي او زما هنر دی هغه پاتې کېږي. کله چې توتمس خبرې کولې ما یې سترګو او مخ ته وکتل او پوهېدم چې هغه سهار شراب څښلي دي، نو طبیعي حالت نه لري او دغه خبرې د شرابو د مستۍ له کبله کوي. نو خبرو ته یې حیران نه شوم او کرکه مې ترې وشوه. بیا د مني فصل راغی، د نیل اوبه مستې شوې او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په رارسېدا سره لکه چې خلکو یې اټکل کاوه په مصر کې کښتۍ پیل شوه او له سوریې څخه هم وحشتناک خبرونه رارسېدل. دغه راز معلومه شوه چې ازیرو د سوریې د ډیرو ښارونو دروازې د هاتي د سپاهیانو پر مخ خلاصې کړي، د هاتي د پوځ سپکې ګاډۍ له سینا دښتې تېرې شوي او پر تانلیس ښار یې حمله کړې او ټوله هغه سیمه یې ورانه کړې ده. د دغو ویرونکو خبرونو له رارسېدو سره سم عامل طبس او هورمهب له منفس څخه د افق ښار ته راغلل چې د دې پیښو په اړه له فرعون سره مشوره وکړي. ما هم په دې غونډه کې برخه واخیسته چې که د دغو دوو تنو د څرګندونو له امله د فرعون طبیعت خراب شي نو معالجه به یې کړم. امی وویل ای اخناتونه، سږ کال موږ ونه شو کړای چې د مصر د جنوب مالیات راغونډ کړو، ځکه چې د هغه ځای خلک د کښتۍ له امله بېوزله شوي ده او د مالیاتو ورکولو وس نه لري. اوس د فرعون د غلو دانو ډیپوګان ته شوي دي او له دې ډیپوګانو څخه د خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره استفاده نشو کولی. خلک له ډېرې لوږې د وښو ریښې او د ونو پوستکي حتی چونګښې او ملخان خوري. تر اوسه پورې یو شمېر کسان له لوږې مړه شوي دي او نور به هم مړه شي.
ځکه چې د فرعون غله دومره کمه شوې چې هر څومره د سیمې د اوسیدونکو اندازه کمه کړو بیا هم د هغوی د مرګ مخه نشو نیولی. ځینې سوداګر غله لري خو دومره ګرانه یې خرڅوي چې خلک د هغوی غنم اخیستلی نشي. د کلیو بانډو اوسیدونکي کلیو څخه د ښارونو پر لوري ځي. ټول وایي چې پر موږ د آمون لعنت شوی دی او موږ ټوله بدبختي د فرعون د نوي خدای له امله ده. خو ای فرعونه، زه تا ته وایم چې د آمون قدرت بیرته ستون کړه او هغه د مصر خدای وبوله چې د آمون کاهنان او خلک له طرحې او ویرې وژغورل شي او کروندګر وکړی شي د آمون په ځمکو کې فصلونه وکري. دا ځکه چې اوس څوک ستا او ستا د خدای په ځمکو کې کوم شی نه کري او باوري دي چې ستا د خدای پر ځمکو لعنت شوی دی. که ته سمدستي له آمون سره په خلاص شې دغه ویرونکې کښتۍ به له منځه ولاړه شي. ګنې ټول خلک به له لوږې مړه شي او زه هم د هغوی د ژغورلو لپاره څه نشم کولی. هورمهب وویل ای فرعونه، زه خبر یم چې د بابل پاچا بورابوریاش د دې لپاره چې د هاتي له حملې خوندي پاتې شي له هغه هیواد سره سوله کړې او ازیرو هم له ویرې هغوی ته د سوریې ټول ښارونه پرانیستي پرېښي دي. نن سبا په سوریه کې د هاتي د عسکرو شمیر د بیدیا د شګو او د هاتي د سپاهیانو د جنگي ګاډیو شمیر د ستورو په اندازه دی. زه شک نه کوم چې د هاتي عسکر دې په پسرلي کې لومړنۍ حمله پر مصر وکړي، ځکه چې د سوریه او مصر ترمنځ په ټوله بیدیا کې د اوبو منګي ایښي دي چې کله د هاتي عسکر په پسرلي کې په دې بیدیا کې تیریږي نو چې تږي نشي. دغه منګي هم له مصر اخیستي دي. مصري سوداګرو په دې خیال چې هاتي ګڼې له دغو منګیو څخه بله استفاده کوي د مصر ټول زاړه منګي پر هاتي خرڅ کړي دي. د هاتي افسران او سپاهیان دومره زړور دي چې له ژمي سره سره یې په تانلیس برید کړی. که څه هم هلته یې ډېر ورانی نه دی کړی خو ما په مصر کې اوازه ګډه کړه چې هغوی ډېره مرګ ژوبله اړولې او غمیزې رامنځته کړي دي چې د هغوی پر خلاف د مصر د خلکو کرکه او غوسه راوپاروم او خلک وهڅوم چې په قدرت او سختۍ له هاتي سره وجنګیږي. ای فرعونه، لا وخت نه دی تیر شوی او کولی شو د هاتي او دغه راز د هاتي د متحد ازیرو مخه ونیسو. ای اخناتونه، امر وکړه چې د جنگ د پیلولو لپاره د جنگ نغاري ووهي او له ټولو ځوانانو څخه وغواړو چې پاوز ته راشي. حکم وکړه هر څومره مس چې لرو باید د وسلې په جوړولو یې ولګوو. زه له تا سره واده کوم چې که جنگ پیل کړي او زما وړاندیز ونه مني هم به هاتي په شان وتنبوي هم به سوریه بیرته ترلاسه کړي. دغه جنگ به په داخل کې هم یوه ګټه وکړي، هغه دا چې خلک له بهرني جنگ سره مخامخېږي نو له دې سره به آمون، آتون او کښتۍ ټول هیر کړي. کله چې امی دغه خبرې واورېدې لږ شکمن شو او نه پوهېده چې څه ووایي. بیا یې وویل ای فرعونه، د هورمهب خبرو ته غوږ مه نیسه. له ورایه ښکاري چې هغه ستا د غولولو نیت لري ځکه چې دغه سړی غواړي قدرت ترلاسه کړي. دی غواړي تا د سلطنت له ګدۍ ښکته کړي او خپله پرې کښېني. زه باوري یم چې ته به ډېر ژر د آمون له کاهنانو سره په خلاص شې خو لومړی د هغوی ځمکې بیرته ورکړه. له دې وروسته که د بیا غوښتل نو د ازیرو او هاتي پر خلاف جنگ پیلولی شي خو د خپلو سپاهیانو قمنداني هورمهب ته مه ورکوه. د هورمهب پر ځای یو بوډا او با تجربه قمندان چې پخواني پوځي تخنیکونه یې زده وي او د پخوانیو فرعونیانو د جنگ اصول یې په پاپیروسونو کې لوستي وي پر دغه دنده وګماره او پر دې هم ځان ډاډه کړه چې هغه نه غواړي له تا څخه ستا پاچاهي واخلي. هورمهب په دې وخت کې وویل که اوس موږ د فرعون په مخ کې نه وای ما به په سوکانو په مخ وهلی وې. ته آمی له دې کبله چې یو دروغجن او چلباز کاهن یې تصور کوي ټول ستا په شان دي او زه پوهیږم چې تا په پټه د آمون له کاهنانو سره مذاکره کړې او هغوی ته دې واده ورکړی چې فرعون به اړ باسي چې د آمون د خدایي دوره به بیرته احیا کوي. خو زه فرعون نه غولوم او د هغه پاچاهي ته مې سترګې نه دي نیولې. زه همغه سړی یم چې کله فرعون وړوکی و په بیدیا کې مې په خپلو جامو کې هغه له یخني وساته. دغه سړی یعنی اشاره یې ماته وه په همغه بیدیا کې موجود و او ویې لیدل چې ما خپلې جامې هغه ته ور واغوستلې. زما هدف دا دی چې مصر له منځه لاړ نه شي او هغه څه چې زه یې وایم د مصر د لوړاوي او حیثیت ساتلو لپاره دي. زه پوهیږم چې له ما وروسته څوک نشي کولی د مصر عظمت وساتي. فرعون له هغوی څخه پوښتنه وکړه ایا ستاسې خبرې پای ته ورسېدې؟ دواړو وویل هو، زموږ خبرې پای ته ورسېدې. فرعون وویل تر دې وړاندې چې زه ستاسې ځواب درکړم باید ټوله شپه ویښ پاتې شم او له خپل خدای سره مشوره وکړم. خو تاسې سبا خلک راوبولئ او ووایئ چې له شتمن او بېوزله رانیولې تر مریې او باداره پورې او حتی هغه مریان چې په کانونو کې کار کوي ټول دې راشي ځکه چې زه سبا نیت لرم له خپل ملت سره خبرې وکړم او خپله فیصله اعلان کړم. دغه حکم عملی شو.
پر بله ورځ خلک د فرعون د ماڼۍ په مخ کې راټول شول. تر هغه مخکې کری شپه فرعون په ماڼۍ کې ګرځېده، ډوډۍ یې هم ونه خوړه او له هیچا سره یې خبرې ونه کړې، تر دې حده چې زه وارخطا شوم چې بیا یې طبیعت خراب نشي. خو پر بله ورځ کله چې هغه د خلکو په مخ کې په تخت کېناست، لاس یې پورته کړ او خبرې پیل کړې. ما ولیدل چې مخ یې له ډېره هیجانه پړقېده. فرعون داسې وویل: زه یو کمزوری کس وم او زما د کمزورتیا له امله په مصر کې قحطي راغله. دغه راز ما د کمزورتیا له امله دښمن هوډ کړی چې د مصر پر خاوره حمله وکړي او اوس د هاتي پوځ په سوریه کې ځان پر توره خاوره د حملې لپاره چمتو کوي. له تورې خاورې څخه مقصد مصر دی. زه له دې امله کمزوری وم چې د خپل خدای غږ مې سم وانه ورید او هغه مې ښه ونه لید. خو وروسته زما خدای ما ته څرګند شو، د هغه اور زما په کوګل کې بل شو او پوه شوم چې زما د کمزورۍ علت څه دی. زه له دې امله کمزوری وم چې د دروغجن خدای آمون له پرځولو وروسته مې د مصر نور خدایان په خپل حال پرېښودل چې هر ډول غواړي ژوند وکړي. زه نه پوهېدم چې دغو خدایانو له زرګونو کلونو راهیسې مصر غصب کړی دی او د یوازیني خدای آتون پر وړاندې تر ټولو ستر مدعیان دي. دوی نه پوهېږي چې آتون په آرامي سره په ټول مصر کې خدایي وکړي. نو له همدې امله وایم چې نن دې په ټول قدرت سره د مصر ټول خدایان له منځه یوړل شي. دغه موجودات دې تباه کړی شي چې له زرګونو کلونو راهیسې توره خاوره پر خپله ځاله بدله کړې ده. ای د مصر ملته، له نن وروسته یوازې یو خدای پر ټول مصر حکومت کوي او هغه آتون دی. د آتون له وړانګو پرته به بل هیڅ وړانګه پر نړۍ ونه ځلیږي. کله چې خلکو واوریدل فرعون غواړي د هغوی ټول خدایان له منځه یوسي، نو له ویرې ورېږدېدل او ځینو پکې سجده وکړه. فرعون په داسې حال کې چې لاس یې د اسمان پر لور اوچت کړی و، په لوړ غږ نارې کړې: ای د مصر ملته، ای هغو کسانو چې زه در باندې ګران یم، همدا شیبه او له همدې ځایه روان شئ او د مصر ټول پخواني خدایان راوپرځوئ، د هغوی محرابونه ونړوئ، د دې غاصبو خدایانو د سپېڅلو غوړیو او اوبو لوښي نسکور کړئ، معبدونه یې له منځه یوسئ او هڅه وکړئ چې په هیڅ یو ډبرلیک او معبد کې د هغو نوم پاتې نشي. زه تاسې ته اجازه درکوم چې د دې غاصبو خدایانو د نومونو د ورانولو لپاره قبرونه هم وکنئ او مجسمې یې ماتې کړئ چې مصر د دغو خدایانو له ظلم، فتنې، کرکې او تمې څخه وژغورل شي. ای خانانو او اشرافو، ګرز او سوټۍ راواخلئ او تاسې ای مجسمه جوړونکو او انځورګرانو، خپل د کندنکارۍ قلم او د انځورګرۍ مویک لرې واچوئ، ګرز او لرګي در واخلئ او تاسې ای کارګرانو پتک او څټک څنډې ته کړئ او مارتولونه واخلئ، او تاسې ای کروندګرو خپل لرونه تیره کړئ، روان شئ او د مصر په ښارونو او کلیو کې که د پخوانیو خدایانو هر ډول نښه ګورئ هغه له منځه یوسئ. دغو خدایانو چې له زرګونو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې خدایي کړي، زیږولې کړي دي او له دغه هیواده یې له خدای زادګان او دغه هیواد یې له خدای زادګانو ډک کړی دی، نو ناممکنه ده چې له خپلو ګټو تیر شي. شونې نه ده چې اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د شتمنو او بېوزلو توپیر ختم شي. دغه راز په دې هیواد کې ځمکې په مساویانه توګه وویشل شي. تر هغه چې په مصر کې د هغوی نسل له منځه یونسئ، دغه هیواد به د حریصو او غاصبو خدایانو له شتونه پاک نشي. ای د مصر ملته، سر له نن څخه په دې هیواد کې نه څوک بادار دی او نه مریې، نه څوک بادار دی او نه نوکر. هیڅوک دا حق نه لري چې بل څوک په خپله ځمکه کې کار کولو ته مجبور کړي او هیڅوک حق نه لري چې بل اړ کړي د هغه په کان کې کار وکړي. هر څوک آزاد دی چې هر چیرته زړه غواړي لاړ دي شي او هره دنده چې غواړي ترسره کولی شي. د مصر ټول اوسیدونکي د یو بل پر وړاندې او د آتون پر وړاندې یو شان دي. کله چې د مصر فرعون خبرې دې ځای ته ورسېدې نو نارې کړې: ستاسې د فرعون خبرې پای ته ورسېدې، کولی شئ لاړ شئ او د مصر خدایان را نسکور کړئ. هغه څه چې خلکو د فرعون له خولې واورېدل دومره عجیب ول چې باور یې پرې نشو کولی. فرعون په داسې جذبې او صمیمیت سره خبرې کولې چې پر خلکو یې اغېز وکړ. خلکو ویل شک نشته چې د فرعون خدای له هغه سره خبرې کړې دي، ځکه که د هغه خدای دغه حکم نه وای کړی نو د فرعون کلام به دومره اغېزناک نه و. زموږ پر روح به یې داسې اغېزه نه وکړي او موږ باید د هغه امر ومنو. کله چې خلک تیت پرک شول، آمي وویل: اخناتونه، اوس تو سلطنتي تاج له سره لرې کړه او سلطنتي لکړه ماته راکړه، ځکه هغه څه چې تا وویل د دې سبب کیږي چې ستا سلطنت له منځه یوسي. فرعون ځواب ورکړ: هغه څه چې ما وویل د دې سبب به نشي چې زما نوم تل پاتې شي او له دې وروسته به زما قدرت د نړۍ تر پایه پورې د وګړو پر روح کې پاتې وي. آمي په ډیر تحقیر سره ناړې پر ځمکه تو کړې او ویې ویل: که داسې وي نو زه د یو لیوني پر وړاندې خپل مسؤلیت بیرته اخلم او وایم چې مجبور نه یم د فرعون درناوی وکړم.
بیا آمی روان شو چې لاړ شي، خو هورمهب هغه تر مټې ونیو او وی ویل آمی ولې دې ناړې تو کړې او ولې دا خبره کوي؟ ایا دغه سړی فرعون نه دی او ته دنده نه لري چې د هغه درناوی وکړې؟ آمی په دې پوه شو چې که ته غواړې له فرعون سره خیانت وکړې نو زه به دې په خپله توره خېټه درڅیرې کړم. ښایي په دې به پوه شوی چې زه درواغ نه وایم او زه دا خبره منم. هغه خبرې چې فرعون وکړې څه ناڅه عجیبې دي او د لیونو د خبرو په شان ښکاري، ځکه چې تر اوسه پورې چا مصر کې داسې څه نه دي لیدلي اورېدلي چې د دې هېواد ټول خدایان د یوه خدای په ګټه نسکور کړی شي. خو د هغه خبره له یوه اړخه د هوښیارۍ خبره ده، ځکه چې دا چاره د دې سبب کیږي چې د مصر ټولې بېوزلې او وږې پرګنې د فرعون پلویتوب وکړي. که هغه یوازې ویلي وای چې د مصر ټول خدایان نسکور کړئ، ښایي په مصر کې کورنی جنگ پیل شوی وای. خو له دې کبله چې وای باید د شتمن او بېوزلې بادار او مري توپیر دې ختم شي، په دې ډول به د مصر ټولې بېوزله پرګنې او مریان د فرعون پلویتوب وکړي او کورنی جنگ به نه رامنځته کیږي. بیا هورمهب فرعون ته وکتل او وی ویل اوس دا ووایي چې موږ باید له هاتي سره څه وکړو؟ فرعون چې لاسونه یې پر زنګنو ایښي ول ځواب ورنه کړ. هورمهب وویل اخناتونه، ما ته غنم، طلا، وسله، جنگي ګاډي او آسونه راکړه او اجازه راکړه چې سپاهیان وګمارم، له تا سره ژمنه کوم چې هاتي به په شا وتمبوم. فرعون سر راپورته کړ او د بېخوبۍ له کبله سرې سترګې یې هورمهب ته ورواړولې. وی ویل زه نه غواړم چې ته جنگ اعلان کړې، خو که زما ملت غواړي د تورې خاورې دفاع وکړي زه به یې مخه ونه نیسم. خو د وسلو، غنمو او طلا په هکله باید ووایم چې زه یو هم نه لرم چې تا ته یې درکړم او که مې درلودی بیا مې هم نه درکول، ځکه نه غواړم چې بدي په بدیو پاکه کړم. خو ته کولی شي په هر ډول چې کیدی شي له تانیث څخه د دفاع وسایل برابر کړي، خو په دې شرط چې وینه ونه بهوي. زه به له تانیث څخه د دفاع وسایل برابر کړم او هلته به مړ شم، ځکه چې د پوځ یو مشر چې نه غنم لري، نه طلا او نه وسلې او باید د سیمې دفاع هم وکړي، نو مجبور دی چې د ځان په تباه کولو سره د هغه ځای دفاع وکړي. خو زه په دې کې شک نه لرم کله چې مې فیصله وکړه چې یو کار تر سره کړم هغه به بیا تر سره کوم. نو اخناتونه، سمدستي خدای په امان او هیله کوم چې خپلې روغتیا ته توجه وکړي. له دې وروسته چې هورمهب لاړ، آمی هم روان او لرې شو. بیا فرعون خپلې سرې سترګې ما ته راواړولې او وی ویل اوس چې مې خپلې خبرې وکړې د کمزورۍ احساس کوم. بیا یې په مسکا وویل سینوهه، ایا زه در باندې ګران یم؟ ومې ویل البته چې را باندې ګران یې. ته تصور کوي چې که ته را باندې ګران نه وای آیا زه به دې ته چمتو شوی وای چې ستا لیونتوب مې زغملی وای؟ فرعون وویل که زه در باندې ګران یم ته باید پوه شې چې څه وکړې. زه پوه شوم چې فرعون څه غواړي، ځکه هغه امر کړی و چې د هغه ټول خلک خپل کارونه خوشي کړي، لاړ شي د مصر د خدایانو مجسمې ورانې کړي او د هغوی نومونه له منځه یوسي. ده تمه کوله چې زه هم همدا کار وکړم. ومې ویل ای فرعونه، زه ستا ډاکټر یم او تصور مې کړی و له دې امله دې له طب سره وغوښتم چې زما طبابت ته اړتیا لري، خو اوس ګورم چې نه غواړې زه له تا سره پاتې شم، نو زه هم ځم او لرې کېږم. زما مټې د څټک او مارتول زور نه لري، خو ستا د حکمونو د منلو لپاره هر کار کوم. د طبس پر لوري به روان شم، ځکه چې په هیڅ یو ښار کې د طبس په شان ډیر خدایان نشته. زه پوهیږم کله چې ما په طبس کې د خدایانو پرځول پیل کړ خلک به زما خېټه څیرې کړي، سر به مې مات کړي او بیا به مې د سر په څړۍ پر دیوال راځوړند کړي. خو زه ستا د حکم د پلي کولو لپاره دغو ټولو کارونو ته غاړه ږدم. له هغه وروسته بې له دې چې کومه خبره وکړم له فرعون څخه روان شوم. هغه هم هیڅ ونه ویل. زما په روح کې غصې داسې ځاله کړې وه چې له سلطنتي ماڼۍ څخه تر وتلو مخکې مې فیصله وکړه چې توتمس ته ورشم او له هغه سره د زړه خواله وکړم. ما ولیدل چې توتمس په خپله کارخانه کې ناست دی او له هورمهب او یو بوډا هنرمند سره چې ډیر شرابي و او بک نومیده شراب څښي. د توتمس نوکران اخته ول، د هغه د سفر لپاره یې وسایل ټولول او راته څرګنده شوه هغه هم روان دی چې د مصر د خدایانو مجسمې ورانې کړي. توتمس په داسې لهجې سره چې د اعتراض بوی ترې لټي ده وویل په اتون قسم چې له دې وروسته به په مصر کې نه خان وي او نه عام کسان. تر ننه پورې زما کار دا و چې مړه کاڼي په داسې مجسمو بدل کړم چې تر ژویو ډیر ژوندي دي، ځکه چې د هغوی ښکلا او هنري ارزښت له ژوندیو ژویو ډیر دی. خو له دې وروسته باید مارتول او څټک واخلم او د خدایانو مجسمې ورانې کړم. ملګرو ښه به دا وي چې له دې فرصته استفاده وکړو او وڅښو، ځکه چې پوهیږو زموږ د عمر ډیر لیږې شپې ورځې پاتې دي او ډیر ژر به ټول مړه شو.
ټوپک خپل جام پر سر واړوه وی ویل زه پوهیږم چې مړ شم خو د اخناتون له حکمه سرغړونه نشم کولی ځکه چې زه یو بېنومه هنرمن وم او زما هنري شیان چا نه اخیستل خو فرعون زه له چیکړو پورته کړم او دلته یې راوستم هر ځل چې به ما خپله شتمني او آن خپل لنګ په شرابو ورکاوه لوڅ به پاتې کېدم فرعون به ماته سره زر او جامې راکولې او هیڅکله یې تعجب نه کوه چې ولې زه لوڅ او بې جامو یم زه پوهیږم چې کله زه خپل ولایت ته ستنېږم او د مصر د خدایانو د تباه کولو لټه کوم نو د هغه ځای کروندګر به زما خېټه په لرونو څیرې کړي زما مړی به په نیل کې واچوي او د تمساح خوراک به شم خو زه اوس بوډا یم له شرابو سره هم ډېره مینه لرم او بله دا چې د پخوا په شان کار نشم کولی نو څومره چې ژر مړ شم ښه به وي هورمهب وویل که زه د دې ملت د سپاهیانو قمندان نه وای نو تاسې ته مې وویل ښه دی چې مرۍ او د هاتي له ځواکونو سره نه مخامخ کیږئ ځکه چې د هاتي عسکر داسې بېرحمه دي چې زموږ تر ټولو ځیږ مرګ د هغوی لپاره د لمس کولو په معنا دی خو له دې کبله چې زه په خپل قسمت باور لرم د هغو مخه به ونیسم دا په داسې حال کې ده چې پوهیږم په خالي لاس او له غنمو او طلا پرته د هاتي د عسکرو مخنیوی سخت کار دی هغوی داسې کسان نه دي چې د ډول غږ او نارو سرو څخه وډار شي او یا که په مچنوغزو سره حمله پرې وشي نو ترې وتښتي بیا یې وویل یو شی چې زه یې حیران کړی یم دا دی پوهیږم فرعون سم عقل او پوهه نه لري او د لیونیو په شان فیصلې کوي خو بیا هم پر ما ګران دی او د حکمونو پیروي یې کوم بوک وویل زه تصور کوم د دې کار علت دا دی چې دغه سړی د مصر له ملت سره دښمني نه لري هره خبره چې کوي پرې باور لري او له دې کبله چې انسان احساس کوي د هغه خبرې له مینې او ګرانښته ډکې دي نو خبره یې مني او له هغه سره مینه کوي توتمیس وویل خو پر ما ګران نه دی او کرکه ترې کوم ومې ویل نو ولې غواړې خپله کارخونه پرېږدي او د هغه د حکم د منلو لپاره د مصر د خدایانو د مجسمو د ورانولو لپاره روان شي توتمیس وویل د دې لپاره چې پوهیږم دغه کار به د فرعون د نسکورولو لپاره زمینه برابره کړي د هغه پرځول به ګړندي کړي او موږ به نور د دغه سړي له لیونتوبه خلاص شو هورمهب وویل توتمیسه ته دروغ وایې له فرعون نه کرکه نه کوې کله چې ګورې ستا کرکه له منځه ځي او مینه یې ځای نیسي ځکه چې اخناتون سړي ته داسې ګوري چې ناممکنه ده څوک له هغه سره دښمني او کینه وکړی شي په وار داسې شوي چې زه په ډیر قهر سره دربار ته ننوتی یم غوښتل مې له فرعون سره جګړه وکړم خو کله چې مې د هغه سترګې او مسکا لیدلې خپله غوسه مې هیره کړې ده ځکه که څه هم پوهیږم چې هغه لیونی دی خو راباندې ګران دی موږ د توتمیس په کارخونه کې دغه خبرې کولې شراب مو څښل او هغو کښتیو ته مو کتل چې په نیل کې ګرځېدلې ځینې خانان به مو کتل چې له ویرې په کښتیو کې تښتي چې ځان له دې جنجاله لرې کړي ځکه پوهېدل چې د عوامو له غوسې سره به مخامخ شي او ځینې نور په تبر مارتولونو او نورو وسیلو سره د مصر د ښار پر لور روان ول چې هلته د خدایانو مجسمې ماتې کړي او دوی چې له افق ښاره روانېدل د اتون سندره یې ویله توتمیس وویل که د خلکو له لومړنۍ ډلې سره مخامخ شول سندرې به یې په خوله کې وچې شي موږ په دې شپه د توتمیس په کارخونه کې تر بیګا شراب وڅښل خو د دې ځای چې خوشحاله شو موږ یې خفه کولو ځکه پوهېدلو تیاره او خرابه راتلونکې لرو چې شپه شوه هورمهب یوې څنډې ته کړم او ویې ویل سینوهه زه سبا له دې ځایه منفس ته ځم او له هغه ځایه له تانیسه د دفاع لپاره روانېږم په داسې حال کې چې نه سره زر لرم او نه غنم خو ته شتمن کس یې باید له ما سره مرسته وکړې ومې ویل زه هم سبا له دې ځایه د تبس پر لور ځم کله چې هلته ورسېدم څومره چې مې وکړی شول طلا به راټوله کړم تا ته به یې در واستوم دغه راز به خپل نیمایي غنم هم در ولېږم ځکه چې نیمایي د مصر د وږو خلکو د مړولو لپاره ساتم له دې وروسته چې هورمهب ډاډه شو چې زه به طلا او غنم ور ولېږم نو د بلې ورځې په سهار لاړ او زه هم له توتمیس سره د تبس پر لور روان شوم له څو ورځو وروسته د نیل سیند زموږ لپاره د نارینه‌وو ښځو او ماشومانو مړي د ډالیو په توګه راوړل او د ځینو مړیو سرونه خریل شوي ول له دې څخه موږ پوه شو چې هغوی د آمون کاهنان دي او ځینو هغوی ډیر ویاړمنې جامې اغوستې وې چې ښکارېده هغوی خانان او اشرافان دي د نیل سیند تمساګانو ته ستر جشن جوړ شوی و او تمساګانې چې هوښیار ځناور دی د بوډاګانو مړي نه خوړل یوازې د ماشومانو او ځوانو نجونو مړي یې خوړل زه تصور کوم چې که تمساګانې هم د بشر په شان د خدای عبادت وکړي نو ټوله شپه او ورځ به د اتون ستاینه او ذکر کوي ځکه چې پر نورو خدایانو د اتون د بریالیتوب له امله دغه خلک وژل شوي ول چې مړي یې د تمساګانو په برخه شوي ول
موږ چې کله تبس ته ورسېدو ومولیدل چې د ښار له څو برخو او هم د مړیو له ښاره د لوګیو ستنې د اسمان پر لوري پورته کیږي. دغلته د اتون پلویانو د دې لپاره چې د نورو خدایانو نښې له منځه یوسي پر قبرونو یې حمله کړې وه او مومیایي شوي مړي یې سوځولي ول. که ما د مور او پلار مومیایي شوي مړي په یوه قبر کې ښخ کړي وای، خلکو به د هغوی مومیایي شوي مړي هم له قبرونو رایستلي او سوځولي به یې ول. په دې وخت پوه شوم چې پخواني فرعونیان چې د خپلو مړو لپاره یې هرمونه جوړ کړي دي څومره هوښیار ول، او ولې د هرم له جوړولو وروسته او د مړیو په ښخولو پسې د هرم دروازې داسې بندې کړي دي چې لاره یې معلومه نه وي. هغوی اټکل کړی و چې داسې ورځ به راشي چې خلک به د خپلو پخوانیو خدایانو د نابودۍ لپاره پاڅون وکړي او پر دې ورځ به د پخوانیو خدایانو مجسمې هم له منځه یوسي او مومیایي شوي مړي به هم له قبرونو راوباسي او سوځوي به یې. په هغه وخت کې چا د فرعونیانو مومیایي شوي مړي له قبرونو نه و رایستلي چې ویې سوځوي، ځکه په طبس کې خلکو فرعون ته درناوی کاوه او د کاهنانو مومیایي شویو مړیو ته هم درناوی کېده. خو خلکو د هغوی مړي له قبرونو راویستل او ویې سوځول، نو ممکنه وه یوه ورځ د فرعون مړی هم له قبره راوباسي او ویې سوځوي. نو له همدې امله پخوانیو فرعونیانو د خپلو قبرونو لپاره ستر هرمونه جوړ کړي ول، او دا د دې ښودنه کوي چې هغوی ډیر ځیرک پاچاهان ول، ځکه خپل قبرونه یې داسې جوړ کړي چې څوک نشي کولی ورننوځي او لوټ یې کړي.